که مو په اول رکعت کې سورت ونه لوستی بیا څه وکړو؟ که مو چیرې سورت ونه لوستی په اخره کې بیا یوه سجده سهو وکړي. د چا څه چې په اول رکعت کې یا په دوم رکعت کې سنت پاته سي یا په سنتو کې د چا څخه سورت پاته سي، په اخره کې باید سجده سهو وکړي. که په وتر کې دعای قنوت هیر سي د تحیات وروسته یې ویلی سو نه، که د چا څه دعای قنوت په وترو کې هیر سو د تحیات وروسته نه ویل کېږي، بلکې دی به سجده سهو کوي. که سجده سهو ونه کړله وتر به د سره راګرځي. پر بوټانو باندې مسح کېږي. ګورې ګرانو وروڼو، هغه بوټان چې ستاسې بیډۍ یا بجله کې پکښې پټې وي لکه د پوز بوټان، پر هغه باندې مسح جایز ده. هغه بوټان چې تاسو عادي په پښه کوئ بیډۍ یا بجله کې پکښې ښکاري، پر هغه باندې مسح جایز نه ده. د سمندر کوم حیوانات حلال دي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مطابق فقط ماهی حلال دی چې تازه وي، ماهی چې تازه وي هغه حلال دی، نور ټول شیان چې دي حرام دي. د غسل په جریان کې خبرې کول څنګه دي؟ نه پوهېږم چې د غسل په جریان کې به چا سره خبرې کوئ، خو بالفرض که ضرورت وي خبرې جایز دي، خو د غسل د آداب څخه نه دي څوک چې د غسل په جریان کې خبرې کوي. که د چا څخه د سهار سنت پاته سي څه وخت یې باید راوګرځي؟ ګران وروڼو، که چیرې چا څخه د سهار سنت پاته سي د فرض وروسته د هغه قضا بیا نسته، نه چې بیا لمر راوخیږي هم د هغه وروسته د هغه قضا بیا نسته. صحیح سو؟ سجده سهو وروسته د تحیات شروع کو که درود شریف، یعنی تاسو د دې مسلې وضاحت داسې دی، یعنی تاسو سجده سهو وکړله اوس کښېنستلې بیرته د تحیات څخه شروع کو که د درود شریف څخه شروع کو؟ نه، بیرته به د تحیات څخه شروع کړې، درود شریف به هم وایه، اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا به هم وایه. صحیح سو؟ بیا به ستا سجده سهو صحیح سو. که د غسل په دوران کې لومړی په اوداسه کې سړی پزه پرېمینځي بیا په غسل کې بیا باید ومینځي؟ نه، فقط چې دي په اوداسه کې ومینځل، په غسل کې بیا ضرورت نشته. خو که د اودس ونه کوي په غسل کې پرېمینځل فرض دی، د پزې او د خولې ده او د ټول بدن ده، لکه څنګه چې مخکې ما تاسو دا مسله واضحه کړې ده. که د غسل لپاره اودس وکړې په هغه بیا د لمونځ کېږي، دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. بلې هو که د اودس په وکړي بیا د لمانځه وخت رالی دوهم اودس ته ضرورت نشته. صحیح سو؟ د کفارو سره خبرې روا دي؟ بلې هو بالکل روا دي، هېڅ مشکل نشته. که نارینه و او تم نارینه وي، که ښځینه و هغه که کافر وي که مسلمان وي، د نامحرمه ښځې سره خبرې جایز نه دي، حرام دي. ټولو فقهاو په دې باندې اتفاق کړی دي. که د فرضو پر ځای د سنتو نیت وتړو، ها دا ډېر مهمه مسله ده. د نیت چې دی تعین کول، تعین ضروري دی، یعنی دا معنی که ته فرض کوې باید ووایه چې فرض کوم. که دې د سنتو نیت وتړی دا ستا نیت صحیح نه دی، ته به بیرته د سره نیت تړي یا به بیرته د سرې چی کوې لمونځ به کوې. په موبایل کې تلاوت کول جایز دي؟ بلې هو بالکل جایز دي. په اودس کول هم جایز دي، بیا اودسه کول هم جایز دي. په ناستو، په پروتو، په دفتر کې، په موټر کې، په ټرین کې، په هر ځای کې جایز دي. صحیح ده؟ خو ادب دا دی چې په اودسه یې وکړي. په شرکت کې لمونځ کول هلته عکسونه دي، دا که شرکت کې که وطاق کې که کور هر ځای چې عکسونه مخامخ هلته لمونځ مکروه دی، باید تاسو یې ونه کړئ. عکسونه د ایسته کې، خصوصا چې هغه عکسونه وي چې د زرح انسانان وي.